قصه ده چې د عمر 9-15 کلنه وه، خو د قد نه بلکل د 10 کالو ماشومه ښکارېده. په اول ورځ چې کله کالج ته لاړه، نو خلکو ورپسې ټوکې شروع کړې. یا لکه دا ماشومه څوک نرسرۍ ته ورسوئ، یا د داسې ماشومان مه راولئ ځان سره. بچی homework dice ABCD که 1 2 3. خو تاسو ته پته ده چې سیما څه جواب ورکړو؟ سیما په غوسه کې وویل تاسو هر څومره چې خندل غواړئ وخندئ، د ریزلټ په ورځ به انشاءالله ستاسو خندا بنده کړم. نو اوس سوچ وکړئ، یوه وړه جینۍ چې ټولو پسې ټوکې او مسخرې کوي، همغه جینۍ به یو ورځ په یو لوی موټر کې راځي او د ټولو مخې ته به سټایل وهي. خو په دې کیسه کې به داسې وخت هم راشي چې سیما او د هغې کورنۍ به د ډېر غربته سړک ته روځي. او آیا دا وړه سایز جینۍ آخر څنګه دومره فل پاور شوه؟ د پخوا زمانې قصه ده. په یو وړوکي کلي کې یو ښځه خاوند اوسېدل چې د سړي نوم ګلنواز و او د ښځې نوم صفیه و، او د دوی یوه لور وه چې نوم یې سیما و. سیما خو نوره ډېره ښایسته وه، خو د قد نه لږه نه ښه ډېره لنډه وه، او خلکو ورپسې هر وخت ټوکې او مسخرې کولې. اله د خور لنډې ترور ده، اله د خور لنډې ترور ده. سیما د خپل غریب پلار او مور ګلنواز او صفیې سره په یو وړوکي کور کې اوسېده. د سیما تعلیم سره ډېر شوق و، او د وړوکوالي نه یې دا ارمان او خوب و چې یوه ټیچره جوړه شي. یوه ورځ سهار سیما خپل پلار ته وویل ابو جان او امی جان، زه غواړم چې په ښار کې د بی ایډ دپاره کالج کې داخله والم، نو مهرباني وکړئ زما دا داخله وکړئ. د ښار کالج کې لوري تا ته د خپل حالت پته نه لګي؟ موږ څومره غریبانان یو، ډېر په سختۍ سره تا باندې دې ځای پورې سبق ووایي. اوس نور موږ نشو کولی بچي چې ستا نورې داخلې وکړو. دا زموږ د وس نه بهر خبره ده بچي. ابو جان تاسو ته پته نه لګي، زما د ماشومتوبه دا ارمان او دا خواب دی چې زه یو ټیچره جوړه شم. زه غواړم خپل خواب پوره کړم. سیما لورې ته ولې نه پوهېږې؟ ستا د دې وړوکي قد د وجې خلکو څومره ستا پسې ملنډې وهلې دي، تا پسې یې ټوخې مسخرې کړې دي. اوس که ښار ته لاړه شي او هلته هم درپسې خلک ملنډې وهي او ټوخې کړو بیا؟ امی جان زه د چا د خبرو هیڅ پروا نه کوم، زه صرف خپل هدف ته پام کوم چې زما سکالرشیپ وشو نو ستاسو ټولې پیسې به واپس درکړم. سیما ډېره ژړا او زارۍ وکړه. پلار او مور یې راضي شو. په آخر کې یې پلار وویل ټیک ده بچي، ته خپل تعلیم پوره کړه، زه به د کلي سیټ طارق خان نه پیسې قرض کړم. ګلنواز د خپل کور کاغذونه طارق خان سره کېښودل او پیسې یې ترې قرض واخیستې، او د سیما داخله یې د ښار په کالج کې وکړه. خو کله چې په اولنۍ ورځ سیما کالج ته تله، نو هغه ډېره یریده، خو ځان ته یې وویل سیما مه ویریږه، صرف خپل ټارګټ ته پام وکړه. او کله چې هغې د کلاس روم دروازه کوله وکړه، ټول کلاس فیلو هغې ته وکتل او حیران شو. یو هلک په تیز اواز وویل یا لکه منېټه ده، د چا وړه خوږ لاس ته راغلې ده، دا نرسرۍ ته بوځول شه. ستا لنچ بوکس چېرته دی بچي؟ چاکلیټ دې راوړي دي؟ یوې جینۍ د هغې په سر لاس کېښوده او ویې ویل د تحفظو نمبر ووایه. سیما ډېره غوسه شوه. زه ستاسو نوې کلاس فیلو یم، ما نوې داخله اخیستې ده بی ایډ کې. یوه لحظه ټول کلاس والا چپ شو، او بیا ټول کلاس والا اچانک وویل او ټولو هغې پسې ټوکې مسخرې شروع کړې. خو سیما د چا خبرو ته پام نه کو او خپلې کرسۍ طرف ته لاړه. سیما په کرسۍ باندې د کېناستلو کوشش وکړو، خو نشوه ورختې. کله چې به کرسۍ ته خطا، نو واپس به راغورځېده. هغې ډېر کوششونه وکړل، خو کرسۍ ته نشوه ختې او واپس به راوغورځېده. شاته یو هلک اواز وکړو یاله کراره فون راولئ، دا خو سپل څه مفلوک راغلی دی کلاس ته. ټول کلاس والا وخندل، خو سیما ډېره زیاته خفه شوه. په آخره کې سیما غوسه شوه، خپل فرش یې ځان ته کېښوده، پرې ودرېده او بیا په کرسۍ کېناسته. هماغه وخت ټیچره راغله
او وی ویل تاسو ټول هوس هاندې هو کله چې رزلټ راشي کنه نو ستاسو به اوښکې راوځي بیا به ټول جالې سمدستي ټول کلاس والا خاموش شو او سیما لږه مسکا وکړه. سیما ښه په مینې سره تعلیم وکړو، 2 کاله تیر شو او سیما بی ایډ مکمل کړو، خو د هغې سکالرشیپ رد شو او ونه شو. بل طرف ته ګل نواز سیټ تاریخ ته لږې لږې پیسې ورکولې. یوه ورځ تاریخ راوی او ګل نواز ته یې وویل ګل نوازه ما ته خونده اوس وخت ټولې 80,000 روپۍ پکار دي. خانجي موږ درله اوس د کمې راوړو 80,000 روپۍ؟ زه خو هره ورځ 300 روپۍ ګټم او د هغې نه هم 200 تا ته درکوم. خو طارق په غوسه کې د هغوی نه کور واخیسته او هغوی یې ترې وباسل او هغوی ټول سړک ته راووتل. دا ټول ستا د وجو شو سیما چې تا ضد نه کو اوس به په خپل کور کې ښه په عزت ناستو. بچی مونږ خو د خلکو د خندا کړو، هسې په نوم د تعلیم وکړو، هېڅ دې ترې جوړه نه کړه، کور رانه هم پکې لاړو. ابو جان فکر مه کوئ، ما ته به زر په سرکاري سکول کې نوکري میلو شي، د ده قرض به ټول ورکو او خپل کور ته به واپس لاړ شو. څو ورځې وروستو سیما یوې انټرویو له لاړه. انټرویو اخیستونکي هغې ته وکتل او په خندا شو. بچی مشران راولېږه، دا خو د جاب انټرویو ده. سیما کرسۍ ته وخته او په اعتماد یې وویل سر قد وړوکی دی خو کوالیفیکیشن فول سایز دی. بل اگزامینر په خندا شو. ته په ماشومان سنبالې که ماشومان به تا سنبالئ؟ سر ماشومانو ته به ښودنه کوم، ریسلینګ نه کوم. دوانو اگزامینر یو بل ته وکتل selected او سیما ته نوکري میلاو شوه، کومه چې یې د ماشومتوب نه ارمانو. په اول ورځ چې کله سیما سکول ته لاړه او ماشومانو ولیده نو ډېر زیات یې ورپسې وخندل. دا خو خپله ماشومه ښکاري، راځه لوبې کوو. خو چې کله کلاس ته لاړه او په بورډ یې لیکل کول نو ټولو ماشومانو ورپسې ډېرې ټوکې او خنداګانې کولې، ځکه چې هغه بلیک بورډ ته نه رسېده او ځان ته یې فونې ودرولې وه او لیکل به یې پې کول. ځان ته یې ټیبل ایښی او په ټیبل ولاړه وه او په بورډ به یې لیکل کول. یوه ورځ د سکول پرنسپله کلاس ته راغله او ماشومانو ته یې وویل بچو د دې میډم قدر وکړئ، ته ډېر قد وړوکي دي خو عقل نه دا ډېره قابله میډم ده، دې نه سبق زده کړئ. او سیما به ماشومانو ته ډېر په مینه سبق ښوده. ماشومانو په شروع کې په هغې پسې ملنډې وهلې او ټوکې به یې ورپسې کولې، خو ورو ورو د هغې د مینې او محنت نه متاثره شو. څو میاشتې وروستو سیما په خپلې تنخوا باندې یو لوی کور واخیسته. یوه ورځ هماغه خلک چې په سیما پسې به یې ټوکې کولې، هغه خلک په سړک روانو چې سیما د یو لوی تور موټر نه راکوزه شوه. یاله کرورا دا موټر مې دی که دا ډرایور وړوکی دی؟ موټر لوی دی او سوچ د هغې نه هم لوی دی. اوهو اوس خو زه ټیچره یم، تاسو ټول خو زما شاګردان کیږئ. هغه خلک شرمنده شو، سرونه یې ټیټ کړل او روان شو. یوه ورځ په سکول کې یو پروګرام و، سیما سټیج ته راغله او وی ویل بچو زما قد وړوکی دی خو زما خوبونه لوی وو، خلکو په ما پسې ملنډې وهلې خو ما هیڅکله همت نه دی بیرلی. زما مور او پلار ډېرې قربانۍ ورکړي دي. تاسو ټول چې هر څه لرئ خو د وخت قدر وکړئ، که نه نو وروستو به پښیمانه یې. کله چې ماشومانو د سیما میډم دا خبرې واورېدې نو د ټولو سترګو د اوښکو نه ډکې شوې او ټول حال د شور او د لاسونو فلپېدو نه ډک شو. نو دا کهاني موږ ته دا سبق راکوي چې قد نه همت وی پکار دی. که قد وړوکی وي او حوصله او هدف لوی وي نو انسان هره ټوکه په کامیابۍ بدلولی شي. خلک به تا پسې خاندي